څلورنیمو میاشتو کې قرآن حفظ کول ډېره غټه کارنامه ده. یو سجدې د پیغمبر تن رسیږي. ته چې دا خو به تا ټول بادام به دې خوړل ما د دې سره خاص خوراک پکو که څه به کوو؟ مجیده دا استاد خوارق ولا امام خوارق ولا د حضور د صحبتونو د خاطره دا یو کبار سړی تړلی دی یو پلار بچي دې ځای ته راوسه. دا ګوره د الله رحم یې څلورنیمې میاشتو کې قرآن عظیم الشان حفظ کول دا آسان کار دی؟ دا ډېر ګران کار دی ولې موږ خپل حفظونه کړي دي خو دا یو داسې کمال ده وکړو چې موږ ورته حیران دي. په عدل کې عمر تن رسي. دلته کې حالات څو په کلي کې د مشرانو کشرانو یرجو کو زه ته حق صحیح خبره وکړم که نه موږ له هېڅ حکم نه دي راغلي. زه د مدرسې مشر یم خو دغه مې تنخوا ده څونه؟ 5,500 روپۍ اوجي. ژوند کې ډېره تاریخ څنګه اریان لریان دی خو مدینه تر قیامت تک څوک ډېرې سجدې وکړي. یو سجدې د پیغمبر تن رسیږي. سفرونه خلقو کړي دین د پاره د هجرت د شپې سفر تن رسیږي. د حضور د صحبتونو د خاطره. بسم الله الرحمن الرحیم. د چم مرګرو خاغلو ما ته خو سیرې اچولې خو دا سیرې ما دې ماشوم ته ور په غاړه کړې ځکه چې فخر خو دا بچی دی. د میلمه په حیث دغه استقبال چې ستاسو مننه کوم خو رښتیا خبره داره چې په څلورنیمو میاشتو کې قرآن حفظ کول ډېره غټه کارنامه ده او سعد او د استاد دا قاري صاحب دا زما په خیال چې دا د مبارکې مستحق دي. وینو شو موږ ځان ورسو. د دې نه مخکې زه تاسو سره یو څو خبرې وکړم. زه به دا یو خبر وکړم چې زموږ د یوټیوب چینل یا زما فیسبوک په غټو چینلو کې شمار دی په ډېرو غټو چینلو کې شمار دی او زه چې کله داسې پروګرامونه وکړم نو ما ته پته چې دا به ډېر کم خلک ګوري. بخښنه غواړم او نور پروګرامونه چې هغه ته زه څنګه سټارټ کوم نو طارق ته ما ته پته چې په دې باندې به سم اوس اور لګېدلي فیسبوک په هم اور والي دغه به هم اور والي. زه ډېر زیات خفه شم. قیامت چې راځي د هغې نه مخکې به د قرآن عظیم الشان دا حروف الله واپس کړي خپل ځای ته. بس قیامت راغی. داسې نه د خدای آبادي ساتي او داسې استادان د خدای ژوندي لري چې زموږ د بچیانو نه حافظ قرآن جوړوي. څنګه زویه تیز وایه تا خو طبیعت دې څنګه دی؟ دا څه چل دی؟ دا تاسو چغې سورې والي دی اواز دی رخولې نه نور څه چل دی؟ دا دومره قدر باندې پریشر چپ چپ ولې دی؟ دا ته پریشر اخیستی دی. ساده عمر دې څونه شو زویه؟ 11 سال 11 سال. دا قرآن تا حفظ کو دا څونه موده کې؟ دا 4.5 میاشتې 4.5 میاشتې. دا راته چې دا خو به تا ټول بادام به دې خوړل ما د دې سره خاص خوراک پکو که څه به کوو؟ مجیده دا استاد خوارق ولا امام خوارق ولا تا سره نور ملګري مو هغې هم دغه دومره موده کې قرآن حفظ که صرف تا؟ او جی نور مو نه نو هغې هم د سره حفظ که نه صرف ته پکې مخکې شوې؟ صرف زه پکې مخکې شوم. ته پکې مخکې شوې. وجه څه وه چې تا مخکې زود کو هغې لا پاتې دي؟ ما خواري کوله او چوټیانې مې نه کولې استاد هم خواري کوله او هغې به هم خواري کوله که نه دا خواري تا کوله که څه خاص خبره وه څه چلو ساده؟ ما هم خواري کوله هغې هم کوله خو بس استاد ما سره ډېره خواري کوله. دا راته ووایه چې پلار دې څه کار کوي؟ پلار مې ګدام کې کباړو کار کوي. دا یو کبار سړی تړلی دی یو پلار بچي دې ځای ته راوسه. دا ګوره د الله رحم دا بادامو خبر چې نه داسې چا ګپ لګولې د بادامو ګدام دی بچي ته کېنه خو چې انټرنیشنل خري به هم خري په بادامو نه کېږي. به دا د الله ورکړه ده. قاري صاحب څنګه؟ الحمدلله تاسو ښه جي. د دې کار خو د بادامو سره څه تعلق نشته به د الله انعام دی. دا د الله یو رحم دی چې په چا باندې وشي. بادامو سره هېڅ تعلق جي نشته د دې. خواري د ټولو طالب علمانو سره کوله خو دې پکې مخکې ولې لاړه په دې دا چې وکړو نو ټولو موږ عادت دا دی چې هر قسم ماشومان خواري یو شان ته کوو. زه استاد یم خو ده خواري ډېره کوله. یو به ده په ټیم راتلو سبق ته او دې ځینې چې به دا کور ته د ده روټین دا چې ده به کور کې قرآن مجید لوستو. بله د الله ډېر یو رحم دا چې د ده خورکۍ عالمه ده
نو دې ځای نه چې به هلته لاړه دا به هلته هم قرآن مجید ته ناست یو دا دې ځای چې دا خوارۍ راورسه محنت راورسه څلور نیمې میاشتې قرآن عظیم شان حفظ کول دا آسان کار دی دا ډېر ګران کار دی ولې موږ خپل مې حفظونه کړي دي خو دا یو داسې کمال ده وکړو چې موږ ورته حیران دي او دا الله یو فضل دی په ده باندې چې وشو په دې علاقه باندې زموږ په مدرسه باندې په موږ باندې بیا ستاسو په شان ملګرو باندې چې دې ځای ته دا راتلو چې د قرآن حفظ کړ نو بیا دا خبره خوره شوه خلک خوشحاله شو راغلل دلته کې حالات څو په کلي کې د مشرانو کشرانو یرجي کو زه ته حق صحیح خبره وکړم که نه موږ له هېڅ حکم نه دی راغلي بغیر یو څو مرګور نه چې راغلي په خوشحاله شوي نور موږ له هېڅ حکم نه دا دی خو راغلي بالکل یو غټ ریکارډ دی نو چاسور خراب نه هېڅ هم چا نه دي ویلي چې دا تاسو راغلی دی کال ته به ښکاره شي ګنې دا د علاقې محلي خلک هم دا دي ولاړ دي زموږ ښه ملګري دي دیونه هم تپوس کولی شي څوک هم موږ ته نه دي راغلي دا ټیک ټاکیان راغلي چې زه یم چې سوځېدلی پیک وړم هغې خلکو ته وښایي چې دا راله او ماشوم په څلور نیمو میاشتو کې قرآن حفظ کړ چې هغه هم دنیا ته نیښي دا ولې بس سیران هېڅ څوک نه تاسو علاقه کې څوک ټیک ټاک میک ټاک نه جوړوي هر قسمه خلک شته دي دا واله شته ښه ډېر شته دي خو څوک هم نه دي راغلي نه وجه څه ده نو دا خلکو ته معلومه نه ده که په دې کې د خلکو دلچسپي نشته دلچسپي جی نشته په دې کې اوس کو دنیا کارونه هر قسم ډېر په ټاپ ځي موږ وینو دا سوشل میډیا موږ ګورو خو د قرآن او د نیک کار چې کوم دي دا مخکې نه ځي ها ساده تعالی څوک رالل که نه چې تا خو دونه غټ کارنامه کړې ده اوس بیا که نه څوک نه سي راغلی نه راغلی داجي د خوشحاله او جی داجي دې سوي بس خوشحال و چې نو سیرې دی الحمدلله مسیمه مبارک هم شه ستاسو ټول مبارک شه ستاسو دې مبارک شه ستاسو د کور بچی دی عزتمن شه تاسو مبارک شه تاسو په خیر راغلی چې دلته راغلی موږ ستاسو شکریا ادا کوو پخا مومند است آفریدیان افریدیان ښه دا راته ووایه چې پلار د کباړ په ګودام کې کار کوي که نه نو دا ماشوم دغه خدای خپل یو قابلیت ته دا د نورونو چې دی هغه څنګه دي هغه خو دومره سبق یې لږ ډېر ویلی دی خو یې مې په زه نه دی کړی او سبق یې ویلی دی او خور یې معلمه ده ماشاءالله او داسې زما بچی معلمانې دي او ماشاءالله دلته زما ښځې په مخکې ورځو کې ترجمې ختم د ده نه وکړو د دې استاد مدرسه کې او موږ ته ډېر مطمئن یو الحمدلله د نصیب رې سوی که نه دا خو ډېره غټه کارنامه ده ولې نه نو دا خو د لمسۍ زما شکر الحمدلله زموږ خو ډېر د زړونه داسې په خوشحال شوي دي بهادر یو پې چې الحمدلله چې د حفظ وکړو نور هم ته مطمئن الحمدلله چې دا مخکې لاړ شي و مخکې څه کار وکړي مدرسې سره تړلې او جی زه خو موږ ته دې خبرې علم نه و خو بېګا قاري صاحب ما ته سوال جواب وکړو چې یاره زما مدرسه کې یو ماشوم دی په څلور نیم میاشتې کې تقریبا د حفظ کړی دی نو زه خو اول مبارکباد دی قاري صاحب ته ورکوم بیا دی بچي له ورکوم بیا دوی مور او پلار له ورکوم او بله خبره دا کوم چې دا د قرآن مجید یو معجزه ده الله تعالی فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون نو هغه الله تعالی د قرآن مجید محفوظ کړی که هغه د پاڼې په شکل کې دی او کاغه د سینو په شکل کې دی نو دا د الله تعالی چې کوم دی یو معجزه ده او الله تعالی د قرآن چې کوم دی موږ لره لیږلی او الله تعالی به دې حفاظت کوي دا څلور نیمې میاشتو کې دا حفظ کول دا خاص خبره ده که نه دا بس روټین والا خبره ده دا ډیره ګرانه خبره ده کم از کم چې حفظ کم څوک کوي نو هغه تقریبا 3 کاله 2 کاله خو کم از کم نیسي چې نیسي خو بس دا د قرآن یو اعجاز دی یو معجزه ده چې دې ماشوم ته الله په څلور ډېر سپارې په څلور نیمو میاشتو کې دا ډیره ګرانه مسله ده ډېره مهرباني او زه هم یاره بس په دې چم دی او په دې چاپې چل دی خدای رحم وکړي چې مدرسې پکې چلیږي قاریان صاحبان تنخواګانې نشته نور څه نشته ما ټاک دا دیني جذبه کې دا ټول سیسټم روان دی ریاست پل له پیسې وباسي اسپتال له وباسي سړک له وباسي خو په بجټ کې امدا نه کته چې پلانې مدرسې لم دونه پیسې وبستې بس دا بس دام د الله یو انعام دی بس چې دا قصې روانې دي خلک بچیان را لیږي اوس یو سړی دی دا کباړ کار کې خو بچی لاړ کوم ځای ته دام د الله کرمي ساده زویا دغه شان مهنت جاري ساته ښه ټیک ده که نه څونه سټوډنټان دي سره دلته موږ سره تقریبا 146 سټوډنټان دي او زنانه 40 زنانه دي او دې مدرسه کې او جی هم دې مدرسه کې تنخواه یې څومره تنخواه زما 5,000 روپۍ ده د مدرسې د فیس نه ظالم چې زه د مدرسې مشر یم خو دغه مې تنخواه ده څونه 5,000 روپۍ او جی تاریخ څنګه اریان دی په مدرسه کې په جمعات کې ټول ولاړ ستاسو ما ته و چې په 5,000 روپۍ کې گزاره کېږي که نه تېر کور ته لاړ شي او بیبي ته ووایه داجي ته ووایه لکه ته خپلې ښځې ته ووایه
او ټول خبر کې چې په 5,500 روپے گزارې نشته خدا قاری صاحب چې د بچی نه سړی جوړ کو او په 5,500 روپے دا گزاره څنګه کیه ماته پته تا سار په ترکاری کې لوټي خوري خوري چې ویسه په 5,500 کم ځکه گزاره کی ته ماته دوه بس جی دغه وخت تیروي د الله نه په شکر وباسو پاڼه وره چې ویسه خوره بس دغه جی هم خرک څنګه دا کوم د ربي راکې جی په الله می اعتماد پر رزق بارا کې من کلک ایمان او که زه دا هم چې 5,500 روپے تا چورلټ بنډل وښتنو به الله رزق راکې نه زړه مې منی نه په 5,500 روپے سګ دا جی چې څوک راشه موږ سره کینه حالت وین خپل بده محسوس کی چاو حقیقت زه ما چې ستاسو نمبر به زور کما چې تاسو سره سو کودريږي دا مدرسه نورم پاخه شي وسی شي وی شي دا وګور ارسه لګ لګي کړي د ورسه ولاړ دی دا مدرسې حالت هم د خپل په نوم امراته پوره وایا او نمبر امراته وایا زمانم عبدالجبار دی او نمبر می 0346 9155 627 د زما نمبر دی واتس اپ پښته او یی بده منرس زمانہ خبرونه سر ترسي خدای غي نمخ کې ټول وړو تم چې راشه زوی دلته وتره کې راشه ټول راشه زما ته دلته وتره کې خورشه دلته خورشه سده خودره کې سوق په عدل کې عمر ته نه رسی نمبر خبرونه سر ترسي او زړه دي خبره سره چې سیبا دا مدرسې د خدای پاک آبادی ساتي دا په دیني جذبه رواني په دې کې شاته د دنیاداري سم مفاد یا صبر کړه راکړه نشته یو سړی چې مزدور کار دغه بچي په سرونی میاشت کې قرآن حفظ کړه ډېره غټه خبره ده زنیم خبر چې کومه محکمې ته دا دعوت ورکم چې تاسو راشو د سر ودرېږي د هر کار سره محکمې یعنی کدی سپورټسمن او ما سپورټس والے ته ویلو کدی په خپل معذوري ما بیا سوشل ویلفیر ډپارټمنټ ته ویلو ټیک تا کله چرسي بنګیو ما چې تر هیپ سنټر وړه ته وینا کړو او زنیم خبر چې دا د حافظ صاحب د پاره کومه محکمې ته خوځو عالم اسلام ته بداوي ما چې تاسو درېږي یو شی تاسو یو والی چې کم دینو د غیار د پاره سمتن نر دی تاسو زما په خبر رسیدلې او په 13 د ماشوم د پاره او د مدرسې د پاره تاسو قاری صاحب سره ضرور درېږي صرف یو سات بچی نه دا نور واړه هم په دغه قطار کې ولاړ دي چې دا تاسو دی فیسیلیټیټ کې وسره ودرېږي نو دا مدرسه د قاری صاحب دی په کولو مټ د دین عظیم شان خدمت وکي رب کائنات په تاسو باندې ورحمېږي او تاسو هم تم دعا کې او ساده بچي خدای دې کامیاب کا امين ثم امين ډېر مهرباني تاسو دا خو زکه سوق ہے در تن رسیږي ژوند کې